شاه محمود قریشي وایي افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې د پاکستان کنسلګریو ته د کلک امنیتي تدابیر ونیسي. پرون په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسلګرۍ د چاودنې وروسته شاه محمود قریشي د اندېښنې څرګندولو پر وخت وویل چې هغه به د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي ترڅو په افغانستان کې د پاکستان کنسلګریو ته د کلک امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل چې د الله سبحانه وتعالی په فضل سره د کنسلګرۍ کارکوونکي زیانمن شوي نه دي، خو یو تن ساتونکي او د ویزې اخیستونکو لپاره راغلي کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې هغه د پاکستان سفیر ته لارښوونه کړې چې د ټپیانو لپاره غوره طبي اسانتیاوې برابرې کړي. هغه په دوام کې وویل موږ وضعیت تحلیل کوو او د برید تر شا دلایلو د موندلو هڅه کوو. پرون ورځ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکو په چاودنه کې څوک وژل شوي نه وو، خو د دغې پیښې ټپیان لرل. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په یو ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد په ښار کې د پاکستان د کنسلګرۍ د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له امله 2 عریضین او 1 پولیس ټپیان شوي دي. په جلال آباد کې د پاکستان د کنسلګرۍ د ساحې بهر د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو توکي د چاودنې له امله ټول پاکستاني کارکوونکي خوندي دي. د راپورونو له مخې 1 پولیس او 2 غوښتون کوونکي ټپیان شوي دي.